امنیت قانون په کار کې مثال ښودلې ده. البته د افغاني مهاجرینو د ستنېدو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان پروګرام چې د سیمې مخکې له بلوچستان نن د صوبه سرحد نه هم پیل شو. د 3 تنو ملیشیاو په ګډون 6 تنه په کشمیر کې وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان جمهور رئیس پرون د مصر ته ورسېد. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله نن له غرمې مخکې د افغانستان جمهوریت د علومو اکاډمي له یو شمېر پوهانو، څېړونکو او محققینو سره وکتل او په هېواد کې د سولې د بهیر د چټکتیا او د ملي روغې د تګلارې د پراختیا او د ساینس په باب له هغوی سره خبرې وکړې. د باکو سیاسي ازاد خبر راکړ په دې کتنه کې لومړی د قاري استاد برکت الله سلیم لخوا د کلام الله مجید څو آیتونه ولوستل شول. ورپسې د صدر اعظم مرستیال ډاکټر محمد الله پژواک له دې امله چې محترم نجیب الله له زیاتو مصروفیتونو سره د هېواد د پوهانو سره وکتل او له هغوی سره یې خبرې اترې وکړې، مننه څرګنده کړه. وروسته د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله وینا وکړه او د خلکو او هېواد په وړاندې د افغانستان د جمهوري دولت د علومو د اکاډمۍ د پوهانو او څېړونکو رسالت او دندې بیان کړې. ویې ویل: ما په دې وروستیو وختو کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو سره د جګړې د پای ته رسېدو، د سولې د تأمین او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې بیا رغونې د لارو ارتباط خبرې وکړې. دغه راز خبرې او کتنې بې له شکه د یوې خوا د هېواد په روانو او راتلونکو بدلونونو او پرمختیاوو کې د خلکو ونډه لوړوي او له بله پلوه د ټولنې د بېلابېلو قشرونو له استازو سره هر اړخیز او پراخ تفاهم د افغانستان د جمهوري دولت د کړنو زیرمه پیاوړې کوي. محترم جمهور رئیس زیاته کړه: په هېواد کې روان حالات داسې دي چې د ملي روغې جوړې تګلارې له جګړې نه د سولې لور ته او د افغانستان د مسئلې د سیاسي اواري په لاره کې ځواکمنې وسیلې برابرې کړي دي. د افغانستان د سیاسي مسئلې حل د جګړه مارو افراطیونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو د خنډونو پر خلاف حساس پړاو ته رسېدلی دی. په داسې حالاتو کې غواړم تاسې پوهان او ستاسې لخوا د هېواد وطنپالو روښانفکرانو ته خطاب وکړم چې زموږ د ټولو په وړاندې د شخصي، سیاسي، ایدیالوژیکي، فردي، قبیلوي او ګروهي ګټو نه لوړې او سترې هېوادنۍ او ملي ګڼې پرتې دي. په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د جمهور رئیس مرستیال عبدالحمید محتاط او اکاډمیسن سلیمان لایق هم ګډون درلود، څو تنه پوهانو او څېړونکو د خپلو خبرو په ترڅ کې د دوی سره د کتنې د زمینې د برابرولو په خاطر د محترم نجیب الله نه مننه وکړه. د محترم نجیب الله د لارښوونکي وینا د رښتینې اجتهادونه او نظریې څرګندې کړې او هغه اوسنۍ ستونزې یې یادې کړې چې د علمي څېړنو د بهیر له لارې حل کېږي. چې محترم نجیب الله په هېواد کې د سولې د بهیر د چټکتیا او د افغانستان جمهوریت د علومو اکاډمۍ د اوسنیو ستونزو د هواري په اعتبار د پوهانو د نظریو او پیشنهادونو د څېړنې په ترڅ کې څرګند د ډېرې خوښۍ ځای دی چې که موږ پوهان په بشپړ اخلاص او د علنیت په فضا کې خپلې ستونزې وړاندې او البته دا خپله په عمل کې د عقایدو پلورالېزم بلل کېږي. باید ووایو چې د دې ټولو نیمګړتیاوو او ستونزو څخه د راوستلو یوازینۍ لاره د ملي یووالي او سولې تأمین او په هېواد کې د دې بهیر چټکوالی دی او په دې لاره کې باید ټولې هڅې وشي. د علومو اکاډمۍ پوهان د یو باوري ارګان په توګه باید له خپلو تجربو او پوهې نه په استفادې سره په هېواد کې د سولې د بهیر د چټکتوالي او ژورتیا په کار کې د افغانستان له جمهوري دولت سره مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس او د هېواد د بسوال پاس اعلی قمندان محترم نجیب الله نن وروسته له غربۍ د افغانستان جمهوریت اتلانو برید جنرال خوشحال، برید جنرال بابا خان، متقاعد ډګروال محمد انور، سمونیار محمد جمعه او متقاعد لومړي بریدمن باقي بریال ته د سرو زرو د ستوري مډالونه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې ورکړل. د باختر د اطلاعاتي آژانس د پوځي څانګې د خبر له مخې د سرو زرو د ستوري مډالونو د ورکولو په وخت کې د جمهوري ریاست د دفاع او ملي امنیت د ادارې رئیس سورن جنرال عبدالباقي هم حاضر بود.
د جمهوریت راکوي د رواني روغتیا د رضاکارانو د ټولنې د ټولنیز سازمان د جوړېدو او فعالیت په باب د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله حکم په دې شرح صادر شوی دی. افغانستان د جمهوریت د اساسي قانون د 9 مادې او د ټولنیزو سازمانونو د قانون د 8 مادې د حکم له مخې د رواني روغتیا د رضاکارانو د ټولنې ټولنیز سازمان ته د جوړېدو او فعالیت اجازه ورکول کیږي. نجیب الله د افغانستان جمهور رئیس. د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله لخوا د پیرو جمهوریت د جمهوري ریاست د څوکۍ د نیولو له امله د هغه هیواد د جمهور رئیس جلال المآب البرتو فوجي په نامه له ما ته د مبارکۍ پیغام مخابره شوی دی. په پیغام کې د ښو او نیکو هیلو او مبارکیو د مراتبو د څرګندولو په ترڅ کې د دغه جلال المآب په مشرۍ د پیرو د خلکو د نیکمرغۍ او سوکالۍ هیله شوې ده. د وزما صدارت مطبوعاتي دفتر خبر راکړ د صدر اعظم مرستیال ډاکټر نعمت الله پژمان نن غرمې مخکې د خپل کار په دفتر کې د هندوستان ساینس د ورځپاڼې له مسؤل مدیر HK دیو سره د خپل کار په دفتر کې مطبوعاتي مرکه وکړه. د پغمان ولسوالۍ په تصویري فعالیتونو او محاربتي عملیاتو کې شاملو قطعو او جزوتامونو نن د پشهیي درې په پورتنیو برخو او د کمي نور او کمي هزاره په سیمو کې خپل تعرض ته په بریالیتوب سره دوام ورکړ. د کابل ګارنیزیون د لوی قمندانۍ یو واکمن خبرځای د باختر د اطلاعاتي آژانس پوځي څانګې ته خبر ورکړ چې د دغو فعالیتونو او عملیاتو په بهیر کې د مهماتو 3 ډیپوګانې له ځمکې نه ځمکې ته 19 امریکایي سکردېرش توغندي، له ځمکې نه ځمکې ته 20 بلستر توغندي، 20 میلان ډوله رهبري شوي توغندي، د توپ ګولۍ، 180 د توغندي ویشتونکي ګولۍ، 80 ګولۍ او د هاوان 10 صندوقه ماینونه لاسته ورغلي دي. دغه راز د کابل ګارنیزیون په لویه قمندانۍ کې شاملو قطعو او جزوتامونو د لوګر ولایت د موسمي په مربوطاتو کې د افراطونو پر موضوعګانو ځپونکي ګزارونه شوي دي. د دغو ګزارونو په نتیجه کې 22 تنه افراطیون د هغوی د ډلو د 2 تنو مشرانو محمد شفیع او محمد سامي سره یو ځای ځپل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه شان د افراطیونو یوه کمیټه د مقاومت 2 ځایونه او د مهماتو 15 ډیپوګان وران او له منځه تللي دي او 4 صندوقه د دهشتي مهمات او یوه اندازه د دولت ضد تبلیغاتي پاڼې لاسته ورغلي دي. سدې او جزوتامونه په لوړ جګړهیز مورال سره په دغو استقاماتونو کې خپلې محاربوي عملیاتو او تصویبي فعالیتونو ته په بریالیتوب سره دوام ورکوي. وزیر پوهان ډاکټر مهر محمد حجازي نن له غرمې مخکې د ملاریا، لشمانیا او پرازیتولوژي او د ملاریا او لشمانیا د څېړنې چارې د توبرکلوز د کنټرول او د ښځو د سناتوریم له لارې د سږو د توبرکلوز د ناروغانو د منلو سیستم وکړ. د عامې روغتیا وزیر دغه راز په داسې حال کې چې د دغه وزارت د معالجوي طب اداري او د پلان جوړولو مهینان د وقایوي طب او ساختمانونو رئیسان ورسره وو د مرکزي پولیکلینیک بېلابېلې څانګې او سرویسونه وکتل. د عامې روغتیا وزیر د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د لارښوالي او روزنیزو چارو او د دغو مؤسسو د ضروري ترمیماتو او اوسنیو نیمګړتیاوو د لرې کولو په باب مسؤلینو ته لارښوونې وکړي. د عامې روغتیا وزیر په دارالنامان کې د ښاري پولیکلینیک د جوړولو د کار د او د دغې پروژې په خپلو کې 20 ساعتې کار د بشپړولو لپاره یې لارښوونې وکړي. په شوروي اتحاد کې د افغانستان جمهوریت سفیر او فوق‌العاده استازي محمد داود رسمیار پرون له معمولو تشریفاتو سره سم خپل باورلیک د شوروي سوسیالیستي جمهوریتونو د اتحاد جمهور رئیس جلال المآب میخائیل سرګیویچ ترباسوف ته وړاندې کړ. د ژنیو د مافستلیکونو له مفرداتو او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 44مې غونډې له پرېکړه لیک له پاکستان 22 موارد په ډاګه سرغړونې نن غرمې وروسته د بهرنیو چارو وزارت د 1432 ګڼلیک په واسطه په کابل کې په افغانستان او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي دفتر اوسکا پاملرنې ته ورسول شوي. د بهرنیو چارو وزارت په لیک کې د ژنیو د مافستلیکونو له مفرداتو نه د پاکستان د سرغړونو په ارتباط انکار د منونکي شواهد او مستند مدارک او په قانون کې د اوسکا د دفتر نه هیله شوې ده چې په لیک کې لیکل شوې سرغړونې د ژنیو د مافستلیکونو د څلورم ګڼې سند د 9 پاراګراف
اقدامات سره سمون کړي او په نتیجه یې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازۍ او د افغانستان جمهوریت لوری خبر کړي. د غزني ښار د امنیتي پوستو د هغه شمېر منصوبینو چې د دغه ښار د سولې او امنیت د تامین په کار کې مېړانه او زړورتیا ښودلې وه نن قتل وشو. د باختر د اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې د خبر له مخې د دولتي امنیت وزارت مرستیال تورن جنرال محمد ارزو فیروزان په داسې حال کې چې د دغه ولایت د وطن ګل د ولایتي شورا رئیس میر عبدالله هم ورسره ملګری وو. د پوستو د کتنې په وخت کې د سولې او امنیت د تامین په کار کې د پوستو د منصوبینو د ځان تېرېدنې او سرښندنې له امله په قدردانۍ سره یادونه وکړه. په پای کې د دغو پوستو مخکښو منصوبینو ته د دولتي امنیت وزارت د مرستیال لخوا نقدي مکافات او سوغاتونه ورکړل شول. د افغانستان د ځوانو کارګرانو د سازمان کاجا ولایتي کمیټه نن د غزني په ښار کې جوړه شوه. په هغې غونډه کې چې له همدې امله د جهان ملکي په لیول کې جوړه شوې وه، لومړی د عظیمشان قرآن څو آیتونه ولوستل شول. ورپسې د افغانستان د ځوانو کارګرانو د سازمان د غزني د ولایتي کمیټې منشي راز محمد لوني د دغه سازمان د برنامې او اساسنامې د کار او فعالیت د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. ورپسې د وطن ګوند د غزني د ولایتي شورا رئیس میر عبدالله د غزني په لرغوني ولایت کې د افغانستان د ځوانو کارګرانو د سازمان د ولایتي کمیټې د جوړېدلو له امله مبارکي وبایله او د ملي پخلاینې د تګلارې په تحقق او د خلکو د سولې او نیکمرغۍ په تامین کې د افغانستان د ځوانو کارګرانو د سازمان سره د وطن ګوند د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ژمنه وکړه. د بغلان ولایت د کلیو د احیا پراختیا د ریاست د ودانۍ د جوړولو کار نن د مراسمو په ترڅ کې پیل شو. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال د یو مربوط خبرځای له خولې خبر راکړ دغه ودانۍ د دولت انکشافي بودیجې څخه د څه د پاسه 5 میلیونو افغانۍ په لګښت په پاخه ډول 2 پوړیزه جوړېږي چې 8 خونې، ګودام او نور ضروري ملحقات لري. د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې د وطن ګوند د ولایتي شورا رئیس او د بغلان ولایت د دولتي ادارو ځینو مسؤلینو ګډون درلود. زموږ د هېوادوالو 11 کورنۍ په دې وروستیو وختو کې د غزني ولایت د مقر ولسوالۍ او د لغمان ولایت په مربوطاتو کې هېواد ته راستنې شوي دي. د باختر د اطلاعاتي اژانس د رپورټ له مخې زموږ دغه هېوادوال چې شمېر یې 50 تنو ته رسېږي د لازمو مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ولېږدول شول. له هېواد څخه بهر امریکا غږ راډیو رپورټ ورکړی چې د کندهار ولایت په مالجان کې د وهابي عربو د سپرلۍ یو موټر د وسایط الزب ماینونو سره ولګېد چې د هغه له امله 2 تنه وهابیان وژل شوي او نور 15 تنه ټپیان شوي دي. په ریپورټ کې ویل شوي دي چې دغه وهابي عربان د مجاهدینو قمندانانو ته د پیسو ورکولو او د جګړې د میدان د تودولو لپاره کندهار ته راغلي وو. د نړیوالو خبرځایونو له ریپورټونو څخه داسې ښکاري چې په سلګونو تنه وهابي عربان د افغانستان د خلکو خلاف جګړه کې د خوست، جلال آباد، کندهار او د افغانستان په نورو سیمو کې ګډون لري او د پیسو په ورکولو سره په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي. بي بي سي په خپل یو وروستي ریپورټ کې ویلي دي چې په خوست کې په سلګونو تنه عربان د افغانستان د خلکو پر خلاف جنګېږي او همدغه افراد د افغاني جګړهمارانو سره مالي مرستې هم کوي. د بي بي سي خبریال د یو امریکایي ژورنالست په حواله چې په خپله عیني شاهدو ویلي دي خلک له وهابیانو څخه کرکه کوي. د جلال الدین حقاني په نامه د مجاهدینو یو قمندان ویلي دي په دې ویره کې دی چې که چیرې خوست د مجاهدینو نه ورڅخه شي عربي وهابیون به په داسې عامه وجه لاس پورې کړي لکه د جلال آباد په ځینو برخو باندې چې په هغه ښار باندې د برید په وخت کې وکړ. کتونکي په دې عقیده دي چې د کندهار په ولایت کې د عربي وهابیونو د سپرلۍ موټر د هغو افغانانو لخوا چې د وهابیانو نه کرکه لري چاودېدلی دی. خپل وطن ته د افغاني مهاجرینو د ستنېدو لپاره ملګرو ملتونو د سازمان پروګرام چې 3 ورځې مخکې له بلوچستان نه پیل شوی دی، نن له صوبه سرحد نه هم پیل شو. رارسېدلي ریپورټونه وایي چې په تېرو 3 ورځو کې په بلوچستان کې د افغاني مهاجرینو ته د پاسه 3 کورنیو د راشن کارتونه یا د جریې کارتونه په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مقاماتو ته سپارلي دي او په مقابل کې خپل وطن ته د ستنېدو لپاره نغدي پیسې او غنم ترلاسه کړي دي. په ریپورټونو کې زیاته شوې چې
د افغاني مهاجرینو د خپلې خوښې راستنېدو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو پروژې اوس په صوبه سرحد کې خپل کار پیل کړی دی او د افغاني مهاجرو په سلګونو کورنۍ وطن ته د ستنېدو لپاره خپل تیاری څرګندوي. مهاجرین د خپلې اجرې د کارتونو د بیرته ورکولو لپاره او د نغدو پیسو او غنمو د ترلاسه کولو په خاطر ډلې د پاکستان نیشنل بانک ته ورځي. د باختر اطلاعاتي اژانس ته رسېدلي رپوټونه وایي چې له بلوچستان نه زیات شمېر مهاجرین پخوا هم د کندهار، هلمند او زابل ولایتونو ته ستانه شوي دي. رپوټونه زیاتوي چې د راشن کارت د تسلیمولو او د ملګرو ملتونه د نغدو پیسو او غنمو د ترلاسه کولو لپاره د مهاجرینو په سلګونو کورنۍ چې وطن ته راځي د پاکستاني مقاماتو لپاره د حیرانتیا خبره ده. ویل شوي دي په صوبه سرحد کې نن څو بانکونو او پیسو ته د غلې د ویشلو څو څانګو په کار پیل کړی دی. چې رپورټ ورکړی دی خپل هېواد ته د افغاني مهاجرینو د ستنېدو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان هغه پروګرام چې له هغه سره پاکستاني محکماتو هم موافقه کړې ده په پېښور کې د مېشته مجاهدینو د ډلو د مشرانو د غوسې او انتقاد سبب شوی او دغه عملي تودعه بللی او هغه یې یو غیر اسلامي عمل ګڼلی دی. د بي بي سي د رپورټ له مخې په پېښور کې د مېشته وګونو ډلو یو افراطي مشر ګلبدین د افغاني مهاجرینو داوطلبانه ستنېدل چې د ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته پیل شوی د مجاهدینو یو ضد عمل بللی او زیاته کړې ده چې دا کار به داسې شرایط رامنځته کړي چې په پېښور کې د مېشته ډلو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافونه را پیدا کړي. وهابي عبدالرسول سیاف او مولوي محمد یونس خالد مخکې خپل هېواد ته د مهاجرینو د خپلې خوښې ستنېدو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د پروګرام سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. بي بي سي خبر ورکړی دی چې د پاکستان حکومت په پېښور کې د مېشته ډلو د مشرانو د مخالفتونو په وړاندې څرګنده کړې او ویلي دي چې د مهاجرینو ستنېدل په پوره توګه په خپله خوښه دي. هېڅوک به مجبور نه شي چې د دوی د غوښتنې خلاف افغانستان ته واستول شي. د بي بي سي راډیو د رپورټ له مخې د عوامي نیشنل پارټۍ مشر عبدالولي خان د فرانکفرټ پوسټ د ورځپاڼې سره د مرکې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د پلان له مخې د افغاني مهاجرینو د خپلې خوښې ستنېدو په باره کې ویلي دي. موږ 12 کاله ټینګار کړی چې د افغانستان مسله دې د جګړې او پوځي فشار له لارې نه بلکې له سیاسي لارې یعنې د خبرو او ډیالوګ له لارې حل شي. عبدالولي خان زیاته کړې ده زموږ ګوند د افغاني مهاجرینو سره په تماس کې دی. موږ ته څرګنده شوې ده چې زیاتره افغاني مهاجرین خپل پلرني هېواد ته د تګ لپاره تیار دي، خو په پېښور کې د مېشته افراطي ډلو یو شمېر مشران نه غواړي مهاجرین خپل هېواد ته ستانه شي او د هغوی د ستنېدو مخنیوی کوي. د بي بي سي راډیو د رپورټ له مخې د صوبه سرحد پخواني وزیر او د صوبه سرحد په اسامبله کې د مخالف ګوند مشر ارباب جهانګیر خان د افغاني مهاجرینو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام هرکلی کړی او ویلي دي دا د ډېر خوښۍ ځای دی چې افغاني مهاجرین په خپله خوښه افغانستان ته ځي. دغه خبر چې ګنې افغاني مهاجرین د یوې دسیسې له مخې افغانستان ته ستنېږي په غوڅه توګه رد کړ. ویل د مهاجرینو د ستنېدو په خاطر له ډېرې مودې را په دې خوا کار دوام درلود او په دې برخه کې هېڅ ډول دسیسه نشته. د شوروي اتحاد د ازبستیا ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزیر ادوارد شبرنادزې او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر به د اسد د میاشتې په 10 نیټه په ایرکوټ کې سره وګوري چې دا په آسیا کې د دوی د خبرو لومړی دور دی. دغه ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا او شوروي د بهرنیو چارو وزیران به پوره وخت ولري او ټاکل شوې ده د افغانستان او کمبودیا مسله چې په پاریس کې د دوی په کتنه کې د هغو په باب پولنډ تماس ونیول شو په هر اړخیزه توګه وڅېړي. وبخښئ دغه ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا او شوروي د بهرنیو چارو وزیران به پوره وخت ولري او ټاکل شوې ده د افغانستان او کمبودیا مسله چې په پاریس کې د دوی په کتنه کې د هغوی په باب یو لړ تماس ونیول شو په هر اړخیزه توګه وڅېړي. ازبستیا زیاته کړې ټاکل شوې ده دواړه خواوې د افغانستان د مسلې په باره کې پرمختګ وکړي ځکه واشنګټن په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو پر اساس د وروستیو پیشنهادونو په وړاندې مثبت عکس العمل ښودلی دی. د افغانستان د مسلې په باب راتلونکو خبرو ځانګړې پاملرنه ځان ته جلب کړې ده.
د آلمان غږ راډیو د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نږدې راتلونکو خبرو په باره کې د افغانستان د مسلې په باب رپورټ خپور کړی او داسې نتیجه ګیري کړې ده چې د شوروي اتحاد د ایرکوت په ښار کې د اسد 10 او 11 نیټه د جیمز بیکر او شیورنادزې ترمنځ خبرې به د افغانستان د کشلې په ارتباط واشنګټن او مسکو ترمنځ زیات نږدېوالی رامنځته کړي. دغه راډیو زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر تر اوسه پورې دغه رپورټونه ځانه جوړې شوي اوازې بللي دي، مګر په عین وخت کې د جیمز بیکر د څرګندونو برخلاف د امریکا د حکومت یو شمېر نور رسمي مقامات وایي چې امریکا او شوروي د افغانستان د مسلې د 12 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوې بشپړې موافقې ته ورنږدې شوي دي او د هغوی د پخلاینې پلان بشپړ شوی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر اندر کمار ګجرال وایي پاکستان باید د هند په وړاندې په خپل سیاست نوی نظر وکړي. ګجرال د اسیا د جنوب د امنیت په باره کې په یو کنفرانس کې د وینا په وخت کې چې په نوي ډیلي کې جوړ شوی وویل د اسلام آباد باید په دې کې شک ونه لري چې هند دغه هېواد د یو سیاسي واقعیت په توګه منلی دی. خو ګجرال څرګنده کړه چې پاکستان نه باید انتظار ولري چې هند خپلې خاورې له یوې برخې نه ډډه وکړي، خپل سیاسي نظام بدل کړي او یا پاکستان ته اجازه ورکړي چې د هند په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د 3 تنو ملیشاو په ګډون 6 تنه په کشمیر کې وژل شوي دي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. امنیتي منابعو پرون د جموں او کشمیر ولایت مرکز سرینګر ته نږدې د جګړهمارو د یو برید مخه ونیوله. جګړهمارو د سرینګر په 10 کیلومترۍ کې په یوې سیمې باندې برید وکړ چې له دې امله زیات تاوانونه اوښتي دي. امنیتي منابعو خبر ورکړ د کشمیر په شمال کې د هندو وارا په سیمه کې د ملیشاو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په یوه نښته کې یو تن ملیشه وژل شوی دی. د لبنان جمهور رئیس الیاس حرامي د جمعې په ماښام دمشق ته ورسېد او د سوریې د جمهور رئیس حافظ الاسد سره یې وکتل او ورسره وغږېد. په دمشق یو رسمي خبرداری رپورټ ورکړ چې دواړو هېوادو د مشرانو خبرې د لبنان د حکومت د جولای د میاشتې د 11 چې د غوښتنې له مخې وي چې په هغه کې د طایف د موافقو رښتینه او د دغو موافقو په وړاندې د مختلفو اړخونو مسؤلیتونه او د هغو د